هغه چې بل ته نصیحت کوي ځان نه سموي هغه چې بل ته نصیحت کوي ځان نه سموي زه دې کیسې ته بده نه وایم خو کښلې نه ده هغه لا اوس هم په خوږې کې ماته زار راکوي هغه لا اوس هم په خوږې کې ماته زار راکوي په خپلو بدو لا تر اوسه شرمېدلې نه ده. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د کم اختر درېیمه ورځ ده. ټولو ملګرو ته ټولو مینوالو ته د کم اختر خوشحالیانې مبارک ایله لرو چې تاسې به اختر په خوشحالي سره تیر کړی وي. او نن موږ د اختر په ورځې باندې د فرمان علي انګار صاحب په وساطت سره د مشهور شاعر د مروتو د ادب ستوری مرحوم عصمت الله سپرلي خیر صاحب بیټک ته راغلي یو او د هغه بچی چې په خپله باندې هم شاعر د ښکلې شاعري کوي، درنه شاعري کوي، سنجیده شاعري کوي. محترم شمال خان سپرلي خیر صاحب سره ناسته په شي طرف باندې او په کیڼ طرف باندې موږ سره د خان خیل سره نږدې کوټ کا ماسټران ملاګانو سره تعلق ساتونکی صلاح الدین اخونزاده صاحب موږ سره ناسته او ورسره د بل کلیوال بلال بهیر سره ناسته. نو داسې مختصر غوندې بنډار مو جوړ کړ چې تاسو ادبي تندور باندې ماته سي موږ سره دا یو یاداشت چې د سپرلي خیر صاحب زوی ده او هغه دا یاداشت موږ سره پروت وي په چې خلک یې وګوري. نو راځو د سره یو څو پوښتنې کوو. محترم شمال خان سپرلي خیر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام ورحمت الله وبرکاته. جی دا مو ویله چې تاسو خو ډېر ماشاءالله تاسو والي صاحب خو هر طرف ته چې موږ شعر ته ځو که نه که مشاعرې ته درومو که د ادبي بنډاري که بل داسې چې چار مو وي که نه چې شعر ته شعور خلیص په سپرلي خیر صاحب نام وراخلو نو هر سړی پېژندي قدر ډېر زیات قدر ورکوي. نو هغه چې کوم دا تاسو تعلیمي لحاظ سره تعلیم تاسو څومره کړی ده؟ موږ له سم کړی ده او دی چې داسې انسان و چې مثال شاعري نه علاوه لکه د خلکو ډېر قدردان و او دې په وجې لکه د ډېر یاران زه وایم چې شاعرانو چې و سړي زیات ملګري له هغوی هغه به د ما باباجي وال هم وي که خټکو چې دي که وزیرو چې دي که بنوچو چې دي داسې لکه چرنګې تا وویله دالته به راتللو او ډېر زیات ملګري دي چې موږ ته نه چې یو حیران یو ورته چې دغو جهان ته دی تلی چرنګې ده چرنګې به تا دغو سره بیا شا او بده پالله خو دغسې دی هم د خلکو قدردان و چې چرنګې ده قدر خلکو کا او دغسې بیا ده هم د خلکو قدر یو جهان مننه. داسې مې ویله چې اکثر ملګري پاته کوي که دا خو وفات ته که نه الله دې لوی مقامونه ورنصیب کړي، جنت الفردوس ته ورنصیب کړي. خو کوم بعضې ملګري مثال اوس هغه دور تېر ده که نه چې د مساجې کیسټې به اوس موبایل دور ده نو د شاعري چې څوک ګوري داسې چې کتاب لاسه ښایسته دي که څرنګه؟ دوال کتابونه دوه درې سته دي. یو خو که دا د مروتو ستوري ده دغه چې مثال لکه دوال غزل سته دي او یو دغه بل د سپرلي خیل پیغام ده او یو بل چا چاپ کړی و هغه خو ده ته پته نه ولله خو لکه ما خیال له کیسټو نه یې دوال غزل اخیستې ولله ډېر ښکلي ښکلي غزل و هغه خو ما ته نام ورنه ویر ده خو څلور شاعران ول پسې مشهور شاعرانو خو هغه چې د کلام لا اخیسته ده. مروتو ستوري دې چې یاد کړو دا خو تذکره ده که نه چې ډېر زیاتو شاعرانو کوي که نه داسې چیرې کتاب شته چې د خپل کتابي چېرته میلاو کېږي که نه میلاو کېږي؟ ولې نه دغه نورنګ چې میلاو کېږي مختلفو هغه چې دا اوس یو نوی چاپ کړی و اوښکې په ګریوان ګیلاس لله مثال او دوه درې هغه ډول کتابونه سته دي خو چې هلته یې پته و کې به دې دوکانو چې ټول شي تقریبا نورنګ چې میلاو کېږي دا کوم غټ غټ هغه چې دي ماشاءالله. بس محترم رادرومو دا مینوال تاسو کلام ته مې انتظار کوي خپلو مینوالو سره یې څو داسې خوندور غوندې اشعار پېښ کړه. دغه سړی وینې واده وکړي او ماته یې کړي الله ته وژاړي توبه وکړي او ماته یې کړي. او انګار صاحب بل شعر ده چې هغه زما د زړه سودا په داسې رنګ وکړله هغه زما د زړه سودا په داسې رنګ وکړله لکه ماشوم چې کیلو نه وکړي او ماته یې کړي. انګار صاحب هغه زما د زړه سودا په داسې رنګ وکړله لکه ماشوم چې کیلو نه وکړي او ماته یې کړي. او څو شعرونه نور دي انګار صاحب ورته چې بدي زما ورسره هېڅ کله پاللې نه ده بدي زما ورسره هېڅ کله پاللې نه ده کنې زړه ما سره یوه کیسه منلې نه ده بدي زما ورسره هېڅ کله پاللې نه ده کنې زړه ما سره یوه کیسه منلې نه ده هغه لا اوس هم په خوږې کې ماته زار راکوي هغه لا اوس هم په خوږې کې ماته زار راکوي په خپلو بدو لا تر اوسه شرمېدلې نه ده. او هغه چې بل ته نصیحت کوي ځان نه سموي هغه چې بل ته نصیحت کوي ځان نه سموي زه دې کیسې ته بده نه وایم خو کښلې نه ده هغه چې بل ته نصیحت کوي
ځان نه سموي زه دې کیسې ته بد نه وایم خو کښلې نه ده او هغه ټول عمر صفتونه د شرابو کوي هغه ټول عمر صفتونه د شرابو کوي چا چې ذایقه د تا د سرو شونډو چکلې نه ده هغه ټول عمر صفتونه د شرابو کوي چا چې ذایقه د تا د سرو شونډو چکلې نه ده او زه یې تر اوسه لا کوشش د خپلولو کوم انګار صاحب زه یې تر اوسه لا کوشش د خپلولو کوم د محبت لوبه مې لا پورې بایللې نه ده خیام صاحب زه یې تر اوسه لا کوشش د خپلولو کوم د محبت لوبه مې لا پورې بایللې نه ده او ما چې په تیر وخت پسې څو ورتې ژړلې نه وي شماله داسې ورځ په ما باندې راغلې نه ده درانه درانه سړي د خلکو له ناستې وباسي الله د بیخ د ده غربت د دې نیستې وباسي درانه درانه سړي د خلکو له ناستې وباسي الله د بیخ د دې غربت د دې نیستې وباسي یوه نیم بچي باندې خپل مور او پلار فخر کوي یوه نیم بچي باندې خپل مور او پلار فخر کوي یو نیم بچای خو له خپل مور پلار نه کالي وباسي یوه نیم بچي باندې خپل مور او پلار فخر کوي یو نیم بچای خو له خپل مور پلار نه کالي وباسي او چې داسې زر یې تا د کښلي مخ دوران تیر کړلو چې داسې زر یې تا د کښلي مخ دوران تیر کړلو خدای دې رقیب زیات له دې کلي په مرګي وباسي چې داسې زر یې تا د کښلي مخ دوران تیر کړلو خدای دې رقیب زیات له دې کلي په مرګي وباسي هغه چې ما نه مرغوره سي بیا اول هغه چې ما نه مرغوره سي بیا اول له خپلو لیچو نه زما کړي بنګړي وباسي او هغه چې ما نه مرغوره سي بیا اول له خپلو لیچو نه زما کړي بنګړي وباسي او ظالم او دا یوه ظالم ته به خدای داسې څوک پیدا نه کي دا یوه ظالم ته به خدای داسې څوک پیدا نه کي چې روشنایي ګولۍ یې غوچه په تندي وباسي دا یوه ظالم ته به خدای داسې څوک پیدا نه کي چې روشنایي ګولۍ یې غوچه په تندي وباسي